بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته د موبایلونو د پرایویټ سیف په اړه خبرې کوم چې څنګه کولی شو په موبایل کې بغیر د کوم اپلیکیشن نه چې دی ډیټا پرایویټ وساتو، چې څوک ورته لاسرسی ونه لري، پاسورډ ورکوو. نو دې لپاره چې دی په ځینې موبایلونو کې تاسې ګورئ چې د یو فولډر په شکل باندې د پرایویټ سیف په نوم یو فولډر وي، په هغې کې تاسې ډیټا اچوئ، خپل د خوښې وړ پاسورډ ورکوئ، پیټرن وي، الفا نومیریک پاسورډ وي، یا چې دی همداسې عادات پاسورډ وي، نو خپل د خوښې پاسورډ ورکولی شئ. اوس راځو تاسې ته عملي طریقه ښیمه. ګورئ، په ځینې موبایلونو کې تاسې به راشئ دلته فایل منیجر ته. فایل منیجر به اوپن کړئ او په دې کې چې دی بیا به تاسې راشئ لاندې فایل سیف په نوم. په ځینې موبایلونو کې فایل سیف اپشن وي او په ځینو کې چې دی پرایویټ سیف وي. دا به اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړه د فنګر پرنټ ته مو برابر کړی هغه ورکوئ، یا چې دی خپل کوم پاسورډ چې تاسې ورکړی هغه ورکوئ. نو دې ځای نه به اوپن کړئ. ګورئ، دې کې څو قسمه فایلونه آډیو، ویډیو، پکچرز، ډاکومنټ، ادرس، مختلف قسمه ډیټا پکې اچولی شئ. که چېرته تاسې غواړئ دې ته یو فایل اضافه کوئ، تاسې به آډ فایل به کلیک وکړئ. آډ فایل مو چې کلیک کړ، بیا به راشئ تاسې دې ځای نه کوم قسم فایل دی تاسو سره هغې فایل، مثال که آډیو وي آډیو کلیک کړئ، ویډیو به کلیک کړئ، او که پکچرز وي پکچرز به کلیک کړئ، او که ډاکومنټس وي ډاکومنټ به کلیک کړئ. فرضاً زه راځم پکچر باندې کلیک کوم، یو پکچر ورته آډ کوم. دې ځای نه راځئ تاسې پکچر خپل د خوښې وړ پکچر راخلئ. مثال زه غواړم چې دا پکچر راخلم، موو ټو سیف باندې کلیک کوئ، دا به هلته موو شي. تاسې د پکچر فولډر وګورئ، په دې کې هغه عکس چې کوم موږ راوړو دا پکې شته. بیا راځو دې ځای نه تاسې که چېرته غواړئ چې دې ته پاسورډ بدلوئ، چینجوئ، پاسکوډ آپشنز باندې به کلیک وکړئ. دې ځای کې چې دی کوم چې موجوده پاسورډ دی هغه به تاسې ورکړئ. دې ځای نه هغه مو چې ورکړه ادر انکریپشن میتھډز باندې به کلیک وکړئ. دې کې اوس تاسې کولی شئ خپل د خوښې وړ پاسورډ ورکړئ، دې باندې کلیک پیټرن پاسورډ ورکوئ، پیټرن به کلیک کړئ، کسټم الفا نومیریک پاسورډ ورکوئ، دې باندې به کلیک وکړئ، او که نه همدغه 4 عدده نوی پاسورډ ورکوئ، دې باندې به کلیک وکړئ. نو په دې باندې مو چې کلیک وکړو، دې ځای نه خپل د خوښې پاسورډ به تاسې ورته ورکړئ. دوباره به تکرار کړئ دا پاسورډ، او بیا چې دوباره مو تکرار کړ بیا به یې ویریفای کړئ. ویریفای نه وروسته چې دی پاسورډ یې واخیسته. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې خپل فایلونه په پرایویټ سیف کې واچوئ، پرایویټ فولډر کې پاسورډ ورکړئ او خوندي وساتئ بغیر د کوم اپلیکیشن نه. نورې اپلیکیشن شته دی چې هغې کې لاک کېږي ډیټا، خو هغه چې دی داسې محفوظې نه وي. کیدای شي هغه اپلیکیشن له لارې ستاسې ډیټا هیک شي او څوک ورته لاسرسی ولري. نو دغه د موبایل خپل یو آپشن دی، د دې لارې تاسې ډیټا خوندي ساتلی شئ.